what's noun موږ مخکې په تیره ویډیو کې پر ګرامر او د ګرامر په هغه اتو برخو چې په انګلیسي کې ورته parts of speech ویل کېدل بحث وکړ او د هر یو جز لپاره مجرا جلا داسې یو مختصر او عام تعریف هم وکړ. ان شاء الله چې تاسو به هغه ویډیو ښه په خوند سره کتلې وي او څه زده کړه به مو هم ځینې کړې وي. نو اوس په دغه ویډیو کې یا هم وروسته ویډیوګانې چې جوړېږي د parts of speech د هرې برخې تعریف او ډولونه به ښه په تفصیل او په ښه اسانه طریقې سره بیان شي. نو له موږ سره پاتې شي او دا هم درته وایم چې خپل هغه ملګري چې د انګلیسي زده کړه غواړي او دغه چینل ته اضافه کړي یا د لینک د لارې او یا هم زموږ سره رابطه وکړي پر دغه نمبرو باندې چې دا زموږ شخصي نمبرونه دي او د واتس اپ نمبر مو هم دی. مننه. که ستاسو فکر وي موږ په هغه تیر ویډیو کې دا بیان هم وکړ چې په دغه اتو برخو کې زموږ لپاره تر ټولو مهمترینه جز او برخه ناون نو اوس هم موږ غواړو چې دغه ناون یعنی اسم تعریف او ډولونه بیان او دا بیان کړو چې د چی لپاره استعمالیږي. که ستاسو څخه یو سوال وشي چې what's noun یعنی د اسم ماخذ هغه چې دغه لفظ د ناون ځینې راخیستل شوی دی هغه څه شي او اسم له سره څه وایي او د څه لپاره یې استعمال راځي. نو د دې جواب لپاره هیڅ ورختۍ نه ده پکار. دا ډېر ساده او اسانه جواب دی چې هغه دا دی. The word noun is taken from Latin word nomen which means name. یعنی لغت د noun دا د لاتیني ژبې د یو لغت څخه چې nomen دی راخیستل شوی چې معنی یې د نوم یعنی د یو شخص یا هم د یو شی و نوم ته هم د ناون ویل کېږي. ښه په دې خو مو سره خلاص شو چې د ناون ماخذ څه شو. اوس راځو د ناون و تعریف ته. تاسې هم لږ متوجه شي. بخښنه غواړم ځکه چې دا یوه ډېره مهمه موضوع ده. Noun is a word which is used for names of person, place, thing, animal, quantity, quality, time and event. دا بس د اسم تعریف شو. یعنی اسم یو لغت دی کوم چې استعمال یې راځي لپاره د یو شخص ځای فکر یا مفکوره د شي لپاره د څارویو لپاره د کمیت یعنی مقدار اندازې لپاره د کیفیت لپاره د هغه رقم د وخت لپاره او د یو حادثې یا نتیجې لپاره. خو که ستاسو په یاد وي موږ مخکې داسې یو لنډ او عام تعریف و ناون ته کړی چې اسم یعنی naming words د لغاتونو نومول چې په دې کې ټول هر هغه څه چې په دنیا کې نومول غواړي مثلا هغه نوم ته اسم ویل کېږي. که تاسو وایاست چې کوم څه چې په تعریف کې ذکر شول دا خو ډېر څه وه نو آیا د هر یو مثال به نشي ذکر چې ښه پوره وضاحت راشي نو بیا متوجه شي. person دا ویل کېږي یو شخص ته. یو شخص چې ویل کېږي person. for example احمد، علي، اسد، محمود دغسې نور دې ته person ویل کېږي. place ځای ته ویل کېږي. for example country هېواد افغانستان. home ویل کېږي کور ته. thing شي ته چې ویل کېږي thing ویل کېږي. for example computer car pen desk chair دغسې نور. idea ویل کېږي نظر یا فکر. for example power ویل کېږي قوت. suggestion نظریه یا مفکوره. decision قضاوت یا هم ټینګار. animal ویل کېږي څاروي ته. animals یعنی حیوانات یا څاروي. for example cat sheep ویل کېږي پشي ته. sheep پسه ته ویل کېږي. elephant پړانګ ته ویل کېږي. quantity ویل کېږي کمیت یعنی مقدار او اندازې ته چې شی په اندازه کېږي. for example کیلو pound کیلو خو نو شته معلوم دی ان شاء الله. pound ویل کېږي وزن ته. quality ویل کېږي کیفیت یعنی په کومه طریقه سره په کوم کیفیت سره. for example beauty یعنی ښکلا او ښایست ویل کېږي. honest صداقت. kindness مهرباني. time ویل کېږي وخت دا خو نو هر څوک پېژني. for example week month day هفته میاشت ورځ. event حادثې یا پیښې ویل کېږي. for example explosion اور اخیستنه دا یو حادثه ده کنه. root of noun دا ویل کېږي هغه بیخ او اصل سرچینې ته دی شي. نو اوس اسم هغه سرچینه هغه اصل څه دی یعنی چې اسم جنې پیدا شوی دی هغه څه دی. نو متوجه شي. root of noun is classified into 3 parts یعنی سرچینه اصل د اسم په 3 برخو کې توزیع شوی. first the kinds of noun د اسم د سرچینو څخه اوله سرچینه ډولونه د اسم دي یعنی دا پیژندل چې د اسم لپاره څومره اقسام یعنی برخې شته. second number of noun دوهم نمبر د اسم یعنی دا پیژندل چې په اسم کې شمارېدونکي اسمونه او غیر شمارېدونکي اسمونه شته هغه څه ډول دي او په کومه طریقه سره راځي دا پیژندل. third usage of noun دریم د استعمال ځایونه د اسم دي یعنی چې اسم چیرې او په کوم ځای کې استعمالیږي.
دا خو هغه مختصرا او لنډ بیان. اوس راځو د اسم د سرچینو څخه. اوله سرچینه چې kinds of noun په تفصیلا ډول سره راخلو. In English grammar, nouns are generally divided into 6 parts. یعنی په انګلیسي ګرامر کې اسمونه په عمومي ډول په اوو برخو کې ویشل شوي دي چې هغه په داسې ډول سره: First, proper nouns. Second, common nouns. Third, compound nouns. Fourth, abstract nouns. 5, collective nouns. 6, concrete nouns. نو اوس براشو هر یو قسم د دې اوه اقسامو څخه د اسم چې کوم تعریف شته او د دې په پیژندل کېږي هغه بل ذکر. First, proper noun. Proper nouns are those nouns which refer to a specific person, place and thing. یعنی خاص او ځانګړي اسمونه هغه اسمونه ته وایي کوم چې و ځانګړي شخص، ځای او یا ځانګړي شي ته اشاره کوي. یعنی د یو شخص نوم چې خاص نوم دی، یا یو خاص ځای چې مثلا به راشي ان شاء الله، او یا د یو خاص شي نوم ته دغه proper nouns ویل کېږي. For example, احمد، افغانستان، کندهار، علي، دغه نور. اوس خو دغه proper nouns خامخا خپل ځان ته features یعنی ځانګړتیاوې یا نښې علامې لري. اوس به هغه وپېژنو. Feature 1، اوله ځانګړتیا د دغه اسم دا ده چې په دغه proper nouns کې singular او plural یعنی واحد او جمع اسمونه نشته. مطلب همیشه واحد وي، ځکه یو نوم چې کله خاص او ځانګړی شو نو خو دا غیر معنا ده چې پر بل شي یا پر بل چا نو بیا اطلاق نه کېږي، ځکه که شي ته اطلاق وشي او جمع شي نو خو دا جمعیت عموم پیدا کوي. او سر له دې هم چې دغه خاص اسم تعریف مخکې تاسو ته تیر شو چې څه رقم. Feature 2، دوهمه ځانګړتیا، مخکې تر proper nouns دغه articles توري چې په مخکې وجهګانې کې پوره په تفصیل سره بحث شوی دی چې هغه د A، N او D دغه درې توري و. دغه توري او نمبر لکه 1 2 3 او داسې نور دغه مخکې تر proper nouns نشي استعمالېدل. Feature 3، درېیمه ځانګړتیا دا ده چې دغه proper nouns همیشه په capital letters یعنی په غټ تورو سره د الفابet شروع کېږي. For example, I'm living in Kandahar city. اوس کندهار دا د یو معلوم او خاص ځای نوم دی، نو تاسې ورته وګورئ نه یې مخکې د articles توري مثلا A، N او یا D استعمال شوی، او نه هم مخکې کوم داسې یو نمبر لکه 1 یا دغسې نور استعمال شوي، او هم یې شروع په غټ تورو سره د الفابet شوی دی. انشاءالله چې سر به مو په خلاص شوي. Second, common nouns یعنی عام اسمونه. Common nouns are those nouns which refer to common or generally people, place and things. بس همدغه تعریف دی چې عام اسمونه هغه اسمونه ته وایي کوم چې اشاره کوي و عام خلکو، عامو ځایونو او یا عامو شیانو ته. اوس راشي مثالونه یې بیان کړو چې ښه وضاحت راشي. For example, book, pen, teacher, student, class, restaurant. book کتاب، pen قلم ته ویل کېږي، teacher استاد ته ویل کېږي، student ویل کېږي شاګرد، class صنف ته ویل کېږي، restaurant ویل کېږي هغه ځای ته چې خوراک پرېښودل کېږي. دغه رقم بیخي زیات مثالونه نور هم شته. او دغه common nouns ځانګړتیاوې بیا د هغه proper nouns د ځانګړتیاو برعکس دي. مثلا هلته په proper nouns کې جمعیت نه و خو دلته شته، ځکه په جمعیت کې عموم دی او د common nouns همدغه د عمومیت معنا ده لکه مخکې چې متعارف کې ذکر کړ. دوهم، د common nouns مخکې د articles توري یا نمبر راځي، خو په proper nouns کې دا کیسې نه وي. دغه رقم درېیمه علامه، د یو جملې په منځ یا په پای کې common nouns اکثره وخت په small letters یعنی د alphabets په کوچنیو تورو سره شروع کېږي، لیکن دغه کار په proper nouns کې د دغه برعکس. For example, I will go to a university. انشاءالله چې فرق به مو کړی وي، نور وضاحت ضرورت نه وینم. Third, compound nouns یعنی مرکب سره ګډ شوي اسمونه. Compound nouns are those nouns which are made up of 2 or 3 then one word. مرکب اسمونه هغه اسمونه ته ویل کېږي کوم چې په پرتله د یو اسم د دوو یا د درو اسمونو څخه ترکیب او جوړ شوي. مثلا دوه اسمه یا درې اسمه سره یو ځای شوي او مرکب شوي د یوه شي یا د یوه ځای لپاره نوم ځینې جوړ شوي. For example, classroom, newspaper, shopkeeper, bedroom, breakfast, right now. تاسې ګوري اول دغه اگزامپل ته لږ توجه وکړئ چې کلاس روم د دې په معنا خو انشاءالله هر یو پوهېږي. اوس کلاس د یو لغت دی چې معنا یې ده صنف، او دوهم لغت بیا روم دی چې معنا یې ده اتاق. نو دواړه سره مرکب او یو ځای شوه، د صنف او اتاق معنا یې ورکړه. دغه رقم هغه نور لغتونه په دغسې ډول سره لکه بریک یعنی ماتول او فاست ویل کېږي روژې، نو دواړه سره یو ځای شوه، د نهاري کولو معنا یې ورکړه یا د روژې ماتي معنا. دغه رقم هغه نور دغسې باندې راقیاس کړي. دا رقم نیوز پیپر مساوي نیوز پیپر، نیوز ویل کېږي و نوي شیانو ته، پیپر کاغذ ته ویل کېږي. شاپ کیپر ویل کېږي دکاندار ته، مساوي شاپ
شاپ ویل کېږي دکان ته او کیپر دا ویل کېږي وشپونکي ته. bedroom مساوي bed او روم. bed ویل کېږي د خوب او روم وطاق ته ویل کېږي. right now همدا اوس مساوي right ویل کېږي صحیح یا سم ته نه. now اوس صحیح سو. fourth abstract nouns څلورم قسم انتزاعي یا هم مجرد اسمونه چې په تعریف کې به ښه واضح شي. abstract nouns are those nouns which cannot be seen or touched یعنی ذهني یا انتزاعي اسمونه هغو اسمونو ته وایي کوم چې نه لیدل کېږي او نه هم لمس کېږي یعنی لاس هم نه وړل کېږي. مطلب په حافظه او ذهن کې درته معلوم وي چې دغه اسم ودې پلانکي شي ته ویل کېږي خو نور یې لیدلی یا لمس کولی نه شي. for example idea quality knowledge experience love دغه رقم نور اگزامپلز هم باندې جوړیږي. اوس نو نظریه یا مفکوره او یا هم کوالټي یا کیفیت او یا علم تجربه او مینه دا څوک لیدلی او یا لمس کولی شي؟ نه هیڅ کله هم نه. هو دا وایم چې هر څوک په دې پوهیږي په خپل ذهن او فکر دغه ته رسېدلی دي چې علم دغه ته او مینه یا کوالټي او یا هم تجربه و دغه ته ویل کېږي خو نور هغه څه چې دغه نومونه دي نه لیدل کېږي او نه هم لمس کېږي نو دغه اسمونه ته abstract nouns ویل کېږي. 5 concrete nouns پنځم قسم یعنی مجسم جسم والا اسمونه. concrete nouns are those nouns which have physical shapes. مجسم اسمونه هغه اسمونه ته ویل کېږي کوم چې مادي یعنی جسمي شکلونه لري مثلا هندسي شکلونه لکه مثلث شکل یا هم مربع یا مستطیل یا دایروي شکل ولري. دغه رقم نور چې دغه اسمونه د هغه abstract nouns چې تعریف یې مخکې تیر شو برخلاف دي. for example table chair water air دغه رقم نور چې دغه examples په اوریدلو به خامخا دغه اسمونو په معنا او دغه تیر تعریف پوهیدلی یاست. خو دغه اسم بیا خپل ځان ته دوه قسمین لري ځکه کوم اسمونه چې صورت او ماده ولري نو په مادي ناونز کې بعضې خامخا داسې اسمونه شته چې حسابل کېږي او بعضې بیا نه شمارل کېږي. نو دغه شمیرلو او نه شمیرلو ته په کتلو دغه اسم دوه قسمین ته ویشل شوی چې اول قسم یې countable concrete nouns دي چې تعریف یې په انګلیسي کې دا رقم کېږي. are those nouns which can be count یعنی هغه اسمونه دي کوم چې کېدلی شي وشمیرل شي. for example pen مساوي pens book مساوي books computer مساوي computers ball مساوي balls. اوس دلته دغه اول اسمونه لکه پین بوک او کمپیوټر یا هم بال چې په اخر کې اس نسته دا واحد اسمونه دي معنی دا رقم یو قلم یو کتاب او یو کمپیوټر یا هم یو بال او د مساوین ورسته چې کوم اسمونه راغلي دي پینز یا بوکس یا کمپیوټرز یا بالز په اخر کې اس راغلي دا به جمع دي یعنی ډیر کلمونه او ډیر کتابونه یا ډیر کمپیوټرونه او یا هم ډیر بالونه. 6 collective nouns يعني اشتراكي اسمونه چې ان شاء الله تعریف کې به مستر پخلاش. collective nouns are words which used for group of people things or group of animals يعني اشتراكي اسمونه هغه اسمونه ته ویل کېږي کوم چې استعمال یا د خلکو د ګروپ يعني ټولۍ لپاره راغلي وي یا د شیانو د ټولۍ لپاره او یا هم د څارویو د ټولۍ لپاره استعمالیږي. مثلا د یو کورنۍ د ټولو غړو داسې سرجم نوم ته چې په جمعواري سره دی نه او یا هم د یو جنس د حیواناتو سره جمع نوم ته او یا د یو جنس د اشیاء نوم ته دغه اسمونه کاریږي یعنی چې ښکاریږي واحد اسم مګر په حقیقت او معنا کې جمع وي افراد یې ډېر مطلب جمع معنوي وي. for example family کورنۍ government حکومت nation ولس ته ویل کېږي people خلک audience اورېدونکي army دشمن. دغه هر مثال چې وګوري لفظاً خو واحد اسم ښکاریږي مګر په معنا کې افراد ډېر دي او جمع دي. number of noun چې دا دوهم قسم د ناون دی د دې مطلب او معنا دا دی چې بعضی اسمونه دا رقم دي چې شمیرل کېږي او بعضی نه. دغه رقم بعضی اسمونه واحد یا جمع لمس کېږي او بعضی نه. نو چې کیسه دا رقم ده نو اسم د دغه شمیرلو یا نه شمیرلو له کبله او دوه قسمونو ته ویشل کېږي. first count nouns یعنی شمیرودونکي اسمونه. تعریف یې are those nouns which can be count یعنی هغه اسمونه دي کوم چې کېدلی شي حساب کړل شي معنا ظاهري او مادي شکلونه ولري. for example book مساوي books book یو کتاب books ډېر کتابونه. بل مثال computer مساوي computers brother مساوي brothers class مساوي classes. او دا خبره چې دا count nouns و singular یا هم plural یعنی واحد او جمع اسمونو ته ویشل کېږي په منظمه طریقه سره چې 4 یا 5 طریقې ورته شته او یا هم په غیر منظمه توګه سره. دغه تقسیم په مخکنی دغه ویډیو کې شپه تفصیل او خوندور اسانه طریقه سره بیان شوی دی. نو هیله کوم کوم دغه ویډیو نوې د سره کتلې نو هم دغه ویډیو د سره وګوري کوم خوښ شو او ذکر مو ترې وکړه نو د سره لایک یې هم راځو دوهم قسم ته چې non count nouns یعنی نشمیرودونکي اسمونه دي. تعریف
don't have a physical individual shape and cannot be counted. هغو اسمونو ته ویل کیږي کوم چې یو مادي انفرادي شکل هیڅ رقم نه لري او نه هم شمیرېدلی شي. For example, water, milk, tea, coffee, oil. water اوبو ته ویل کیږي، milk شیدې، tea چای، coffee خو کافي ته ویل کیږي، oil ویل کیږي غوړو ته. دغه رقم نور مثالونه. فرق او مخالفت په منځ کې د count nouns او د non count nouns دا رقم دی او څو فرق شته چې ذکر بشي. features of count nouns یعنی علامې یا ځانګړتیاوې د شمیرېدونکي اسمونو چې دغه وپېژنو نو برخلاف د non count nouns هغه علامې هم پېژندلی شو، ځکه چې دغه علامې او د non count nouns د نه شمیرېدونکي اسمونو علامې سره متقابل یعنی سره برعکس دي. first have physical individual shapes. اوله ځانګړتیا یا علامه د شمیرېدونکي اسمونو دا ده چې مادي انفرادي شکلونه لکه مثلث، مربع، مستطیل او یا هم دایروي شکلونه لري، خو non count nouns یعنی نه شمیرېدونکي اسمونه بیا دغه اشکال نه لري. second can be counted یعنی شمیرېدونکي اسمونه کېدلی شي چې وشمیرل شي، خو نه شمیرېدونکي اسمونه هیڅ کله نه. third have both singular and plural forms یعنی count nouns واحد او جمع شکلونه دواړه لري، مګر non count nouns یې نه لري، هغه صرف singular یعنی واحد راتللی شي. four can take singular and plural verbs یعنی د count nouns څخه کېدلی شي هم واحد او جمع وربونه یعنی فعلونه ونیول شي، مګر د non count nouns څخه یوازې singular verb راتللی شي. five the articles a and the are used یعنی مخکې تر count nouns د articles ستوري چې مخکې تیر شو استعمالېدلی شي، مګر په non count nouns کې نشي استعمالېدلی. 6 answer the question started with how many یعنی count nouns چې جواب لپاره د سوالونو واقع کیږي هغه سوالونه په how many سره شروع کیږي، مګر په non count nouns کې بیا د how many پر ځای باندې how much لغت کاریږي په سوال کې. پاتې شوه د استعمال ځایونه د nouns یعنی چې اسمونه چیرته او په کوم ځای کې استعمالېدلی شي او په کوم ځای کې نشي استعمالېدلی، چې هغه دریم قسم هموه د اقسامو څخه د اصل او سرچینې د یو اسم هغه به ذکر کړو وروسته انشاءالله. خو اوس ډیره بخښنه غواړم، همدلته ویډیو پای ته رسوم. تر بلې ویډیو پر خدای سپارم د دعاګانو په هیله.